بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د خپلې ځواني ساتنه وکړئ. قدرمنو اوریدونکو، حقیقت دا دی چې د دنیا تر ټولو لوی مصیبت هم د آخرت د عذاب په وړاندې کوچنی دی. کم سړی چې په ګناهونو اخته او له حق نه غافل وي، هغه ته پکار ده چې په آخرت کې د خپلې رسوایي په اړه فکر وکړي. داسې نشي خدای مکړه چې له مسلماني سره سره موږ او تاسو دوزخ ته ولاړ شو. داسې سړی باید هغه منظر سترګو ته ودروي چې زړه به یې له ویرې ډک وي، سترګې به یې د آسمان په لور نیولې وي او د تندې له امله به یې ژبه د باندې راوتلې وي او په خپلو خولو کې به ډوب وي. نو درنو ځوانانو، خویندو او ورونو، راشئ په آخرت کې د خپلې رسوایي په اړه فکر وکړئ چې په ګناهونو کې اخته یاستئ، ګناهوې پرېږدئ. هغه د آخرت تنده، د آخرت د ورځې سخت حالات د خپل سترګو کې ودروئ، ګناهونه پرېږدئ، د خپلې ځواني ساتنه په دین سره او د الله رب العزت د احکامو او د اوامرو په عملي کولو سره وکړئ. هغه سړی چې په ګناهونو کې اخته دی، په فساد کې اخته دی، داسې سړی باید د آخرت د ژوند په اړه فکر وکړي چې هلته به حال څه وي. ما الذي ضیعک، څه شي برباد کړي؟ ضیعک هواک حتی اتخذت دینک لهوا ولعبا. څه شي برباد کړي؟ خواهشاتو برباد کړي، تر دې چې خپل دین دې ټوکې ټکالې وباله، ایمان دې کمزوری شو، نیک اعمال کم او بدي دې زیاتې شوې او ته د خپلو شهوتونو په جال کې ونښتې او برباد شوې. نه، د خپلو شهوتونو په جال کې منښله، ځان مه بربادوه، د خپله ځواني مه بربادوه. راشه د الله رب العزت پیغام واوره، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشادات واوره چې یو ځوان په اسلامي ټولنه کې، په اسلامي کورنۍ کې باید څنګه ژوند وکړي. په خپلو ګناهونو باندې ځان په آخرت کې مه رسوا کوئ. قدرمنو اوریدونکو، کله چې انسان په ګناهونو کې ژوند تیروي نو د هغه مرګ هم سخت وي. دا چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پخپله هم د مرګ سختی لیدلی، نو خدای خبر چې د ګناهګار انسان مرګ به څومره سخت وي. ابو لیث سمرقندي لیکي، کله چې ګناهګار انسان وفات کیږي، منافق انسان وفات کیږي، حضرت اسرائیل علیه السلام چې د دې روح اخلي، نو حضرت اسرائیل علیه السلام سره نورې ملکې هم شته، نو د دې روح ډیر په سختی سره را وباسي. لکه چې تاسو د ستنې په سوري کې یوه غټه جره راکاږئ، دا به څومره سخته وي. او چې کله نیک انسان وفات کیږي چې هغه ټول خپل ژوند د الله رب العزت د اوامرو او د احکامو په رڼا کې تیر کړی، اسرائیل علیه السلام روح اخلي، خو په ډیر آسانی سره سختی به وي، خو دومره نه چې په هغه ګناهګار انسان باندې ده. الله رب العزت په سورة انعام کې په 93 آیت کې فرمایي، ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائکة باسطوا ایدیهم اخرجوا انفسهم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. الله رب العزت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایی، کاش کې ته ظالمان په هغه حالت کې ووینې چې هغوی د زنکدن په سختیو کې غوټې وهونکي وي، او پرښتې یا ملائکې په لاس غوځولو ورته ویونکي وي چې راوړئ وباسئ خپله ساه.
نن به تاسې ته د هغو خبرو په مجازات کې رسوا کوونکی عذاب درکول کیږي چې تاسې په الله پورې ناحقه تور تړه او د هغه د آیتونو په مقابل کې مو له سرغړونې او لویي کولو څخه کار اخیسته. نو ملائکې به ورته لاس اوږد کړي او ورته به ووایي چې خپل سا نن را وباسئ. الله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي ولو ترى اذ الظالمون فی غمرات الموت. کاشکې دې دا ظالمان لیدلی. ګناه انسان تباه کوي، ګناه د انسان نه غیرت لرې کوي، ګناه د انسان عزت ختموي، ګناه انسان په دنیا کې د الله رب العزت د مسلمانانو بندگانو تر مخه سپکوي، مروت ختمیږي. دا د دنیا حال دی. په آخرت کې به څه وي؟ د الله په حضور کې به څنګه درېږئ؟ فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره. چې هلته به د ذرې ذرې حساب کیږي. په دنیا کې به ګناه د خپل پلار او د مور د ورور او د خپلوانو د سترګو نه پټه وکړې خو د الله نه پټیږي. راشئ درنو ځوانانو، خویندو او ورونو، د خپلې ځواني ساتنه په دین سره وکړئ. ځان په دنیا کې هم په ګناه سره مه رسوا کوئ او په آخرت کې هم ځان رسوایي ته مه مخته کوئ. که سړی خپل ژوند د الله رب العزت په اطاعت کې تیر کړي، د مرګ پر مهال به سفر د جنت په لوري وي او د الله رب العزت ملاقات ته به روان وي. خو کوم سړی چې په نفسي خواهشاتو کې اخته او له ګناه نه ډک ژوند تیروي نو د مرګ سفر به ډیر خطرناک وي. ځکه داسې انسان خپل ژوند برباد کړی او په حرامو اخته شوی و. کله چې داسې کس د قبر په لور وړل کیږي نو په افسوس سره به وایي چې ما چیرته وړئ؟ په افسوس سره به دا نارې وهي چې ما چیرته وړئ؟ خو هغه وخت به افسوس هیڅ ګټه نه ورکوي. راشئ د دې افسوس نه ځان اوس په خپلو نیکو عملونو سره وساتئ، له ګناه نه ځان وساتئ، د خپلې ځواني ساتنه په دین سره وکړئ. الله رب العزت دې موږ او تاسې له خپل عذاب نه وساتي. حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي، فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل کله چې جنازه تیاره شي او خلک یې په خپلو اوږو پورته کړي نو که سړی نیک انسان وي، په دنیا کې ژوند د الله رب العزت د اوامرو او د احکامو په رڼا کې تیر کړی وي، د فساد، د فتنې او د فجایعو، د دروغو، د منافقت نه ځان ساتلی وي، د خپلې ځواني ساتنه یې په دین باندې کړې وي، نو دا نیک انسان به وایي چې ما زر تر زره خپل قبر ته ورسوئ. او که دا مړی ګناهګار انسان وي، د خپل ژوند یې په فساد، منکراتو، فجایعو او بدبختیو کې تیر کړی وي، بلکې د دنیا ژوند ته ژوند ویلوي، آخرت ویر، جنت هیر، جهنم ویر، د آخرت د حساب او د کتاب ورځې هیروي، نو دا به بیا وایي چې زه دې هلاک شم، ما چیرته وړئ؟ ځکه هغه پوهیږي چې هلته زه تباه یم او د الله عذاب راته آماده دی. او رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي له انسان نه پرته به هر سا لرونکی دا آواز اوري، او که انسان دا آواز اوریدلی نو بېهوشه به وی، کله به هم په هوش کې نه وی راغلی. همدارنګه د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل کله چې یو ګنهګار مړی پر کټ کیښودلی شي نو وایي چې زما پر حال افسوس دی، ما چیرته وړئ؟ نو راشئ د دې افسوسونو نه چې هلته تاسو ته ګټه هم نه درکوي، ځان په دنیا کې وژغورئ، د خپلې ځواني ساتنه وکړئ، د الله رب العزت او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د لارښوونو په رڼا کې ژوند تیر کړئ. د دنیا د څو ورځو ژوند لپاره د خپل ابدي ژوند مه تباه کوئ. د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه روایت دی، د بخاري حدیث دی، په کتاب الجنایز کې ذکر کړی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل جنازه زر تر زره خښولو ته یوسئ،
ځکه هغه مړی که نیک وي نو تاسې د نیکي په لور یې وړئ او که بد وي تاسې له خپلو اوږو څخه بد پیټی لرې کوئ. جنازه مه ځنډوئ. نیک انسان چې مري نو دا آوازونه کوي چې ما زر تر زره تر خپل قبر ورسوئ، ځکه قبر هغه لپاره لومړنی کور د جنت دی. او بد انسان چې وفات کیږي نو هغه نارې وهي، ځان ته هلاکت او افسوسونه کوي چې ما چیرته وړئ، زه دې هلاک شم. ځکه هغه لپاره قبر لومړنی کور د جهنم نه دی. الله رب العزت دې په خپل فضل او رحم کرم سره موږ ته هدایت وکړي. دا د هغه چا حال دی چې په هر ډول ګناهونو او بدیو کې مشغول وي او خلک هم له شر څخه د بچ کېدو لپاره احترام کوي، د شر نه ویریږي، احترام یې کوي، خو په حقیقت کې ترې بیزاره وي. او دا د قیامت د علائمو نه یوه علامه هم ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د خلکو احترام به له دې وجې نه کیږي چې د هغه د شر نه ویریږي، اگر که په زړه کې هغه سړی بد ګڼي، ظالم دی، فاسق دی. نو دا ظالم او فاسق چې مري هلته به حال څه وي. له همدې امله کوم سړی چې خلک یې په ښخولو کې تعدي کوي تر څو پورې د هغه د شر خلاص شي، نو د داسې سړي به په قبر کې څه حال وي. او د قیامت په ورځ به په کم حال باندې د الله په حضور کې راپورته کیږي او الله ته به ځواب وایي. علامه ابن حجر رحمه الله په فتح الباری کې لیکي په شرح د بخاري کې چې له دې حدیث نه معلومه شوه چې مسلمان باید له فاسقو او فاجرو خلکو سره ناسته پاسته ونه کړي، ځکه په کم ځای کې چې د الله رب العزت د آیتونو باندې کفر کیږي، د الله رب العزت آیتونو پورې مسخرې کیږي، الله موږ ته وایي فلا تقعدو معهم، دوی سره مه کینئ، د فساقو او فجارو سره ناسته ولاړه مه کوئ، د شر په مجلس کې د فسق په مجلس کې مه کینئ، ځکه که تاسو په هغه مجلس کې کینئ او هغوی د بدو کارونو نه منع نه کړئ، انکم اذن مثلهم، په دې وخت کې به تاسو د دوی په شان یئ. او دا منافقین دي. او الله رب العزت د منافقینو په حال کې څه وایي؟ ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا. ټول الله په جهنم کې غورځوي. دنیا کې د چې چا سره محبت وي، دنیا کې د چې چا سره ناسته او ولاړه وي، په آخرت کې به د الله رب العزت د هغوی په صف کې حشروي. محمد رسول الله وایي المرء مع من احبه. که د چا اهل الله سره په دنیا کې مینه وه او مینه یې د الله لپاره وه، الله به یې د هغو په صف کې حشروي او د هغوی په شفاعت سره به الله رب العزت دا د خپل د عذاب نه ژغوري. او که چا اهل الله پریښي وه، ټول کار په دنیا کې نفاق او شقاق او بدبختی وه، ناست او پاسته منافقینو بېدینو او کفارو سره وه، الله به یې د آخرت په ورځ د هغو په صف کې حشروي. رسول الله صلی الله علیه وسلم عجیبه مثال بیانوي، وایي د نیکانو مجلس داسې دی لکه چې عطار څکه ورځي، که عطر ترې واخلې یا وانخلې هغه خوشبویي خو تا ته رسیږي. او د بدانو او د مفسدینو مجلس داسې دی لکه د کورې والا سره چې ناست دی، که څومره ځان ترې ساتې نو د هغه د اور بڅرکي تا ته رارسیږي، یا به د جامه تورهیي او یا به دې سوځي. یبقى الرجل الصالح صالحا ما لم يخالطه فاسدا فاذا خالطه یکون فاسدا. نیک انسان به تر هغه وخته پورې نیک وي چې بدانو او مفسدینو سره کینني، چې کله د هغو سره کیناسته دا هم فاسد کیږي. الله رب العزت دې په موږ رحم وکړي. الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې د دین خدمت او د اسلام خدمت وکړو او د خپل ځواني ساتنه د اسلام په مقدس دین باندې وکړو او ځواني په دین کې مصرف کړو. د دې ځواني پوښتنه به الله رب العزت موږ نه په آخرت کې کوي. نو راشئ درنو ځوانانو، خویندو او ورونو، کومه مسئولیت او موقف چې تاسو د اسلام په مقدس دین کې لرئ هغه ته متوجه شئ. یو ځوان په اسلامي ټولنه کې باید څنګه ژوند وکړي، د هغه اخلاق، د هغه کردار، د هغه اعمال، د هغه جامه باید څنګه وي. یوه ځوانه خور په اسلام کې یا په اسلامي ټولنه کې په اسلامي کورنۍ کې څنګه ژوند وکړي، اخلاق، اعمال، کردار او جامه باید څنګه وي. بیا به افسوسونه کوئ او دا افسوسونه به بیا تاسو ته کومه ګټه نه درسوي. نور به واورو قدرمن اورېدونکو، خو د یوې دمې نه باور می د چې خدای له غیرتمنو سره مل ده، باور می د
ده چې خدای له غیرتمنو سره مل ده زما غیرت خدای خو غیرتونه خوښوي ضمیر می حماس انقلابونه خوښوي زما غیرت خدای خو غیرتونه خوښوي ضمیر می حماس انقلابونه خوښوي احساس می په نړۍ کې غورځنګونه خوښوي ضمیر می حماس انقلابونه خوښوي. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نیک انسان او بد انسان هر یو چې وفات شي هغه ته به قبر زور ورکوي خو نیکانو ته کم او مفسدینو ته به الله رب العزت په قبر کې داسې فشار ورکوي لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو طرف پښتۍ به په بل طرف کې ننوځي. حضرت سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه هغه جلیل القدر صحابي دی چې د هغه په شهادت سره د الله رب العزت عرش ولرزېده د آسمان دروازې پر مخ پرانستل شوې او 1000 فرښتو ورته ښه راغلاست ووایه او دومره فرښتې د هغه جنازې ته راښکته شوي دي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د ګوتو په څوکو باندې ګرځي. صحابه و کرامو ته وایي چې زما قدم لپاره پوره ځای نشته خو کله چې هغه مبارک په قبر کې ږدي قبر پرې راتنګیږي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله اکبر وایي سبحان الله وایي صحابه کرام هم ورسره وایي الله قبر فراخوي. دا د هغو خلکو حال دی زموږ به څه حال وي؟ ولې د الله نه نه یریږو؟ ولی اصلاح کیږو نه تر کم وخته پورې آخر دا زموږ فساد تر کم وخته؟ ماشوم وی ځوان شوې ځوان وی زوړ شوې زوړ یو ورځ به مرې الله ته به څه ځواب وایي؟ راشه په ځواني کې د الله د اوامرو او د احکامو پابند شه. در جوانی توبه کردن نشی پیغمبریست. سړی چې زوړ شي نو بیا به فساد د لاسه نه کیږي خامخا به نیکي کوي. نه په ځواني کې د خپلې ځواني ساتنه په دین باندې وکړه د الله د اوامرو او د الله رب العزت د احکامو پابند شه. د نسائی حدیث دی راوي د حدیث حضرت انس رضی الله تعالی عنه دی. هغه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هیڅ سړی یا هیڅ مړی د قبر له زور ورکولو څخه خلاص نه دی. که څوک ترې خلاصېدلی نو سعد بن معاص به ترې بچ شوی وی سړی د قبر د زوره نه خلاصېږي هغه قبر سترګو ته راوړه فساد چې کوي ګناه چې کوي قبر د یو ولې سترګو ته ودروه چې الله به هلته زما نه پوښتنه کوي. علامه نفسي رحمه الله لیکي قبر له دې عمله مړي ته زور ورکوي چې له همدې خاورې نه پیدا شوی ګواکې قبر د انسان مور ده او کله چې مړی په قبر کې کیښودلی شي نو قبر زور ورکوي خو کوم انسان چې نیک وي قبر ډیر لږ غوندې زور ورکوي او کوم انسان چې ګنهګار وي هغه ته ډیر زور ورکوي. د فاسق او فاجر انسان لپاره د قبر همدا زور ورکول هلاکت دی او هغه داسې چې دواړې پښتۍ به یې یوه په بله کې سره ننوځي. هلته به ورته وایي چې من ربک ما دینک من نبیک او دا به ورته لا ادري د لا ادري نارې وهي. الله دې په موږ باندې رحم وکړي. حضرت سموره بن جندب رضی الله تعالی عنه فرمایي د بخاري حدیث دی په کتاب الجنایز کې ذکر کړی چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک عادت و کله به چې د سهار مونځ ادا که نو مخ به موږ طرف ته راواړوه او دا پوښتنه به یې کوله که ستاسو نه چا کم خوب لیدلی وي هغه خوب دې ماته ووایي. یو وار رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د سهار مانځه نه وروسته مخ راوګرځوه پوښتنه یې وکړه که تاسو کې چا خوب لیدلی وي ماته دې ووایي. ټولو صحابه و کرامو رضی الله عنهم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویلې چې موږ خو کوم خوب نه دی لیدلی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله فرمایي چې نن شپه ما یو خوب لیدلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما بیګا خوب لیده چې دوه سړي مې خوا ته راځي له لاسه مې نیسي او دا دواړه ملکې دي ګوره او له ځان سره مې بیت المقدس ته وړي. بیا موږ د یو تنور په څیر یو سوري ته روانیږو. د تنور خوله تنګه او دننه پکې اور بل وي او خلک پکې هم سوځي.
کله د اور لمبې پورته کیږي نو خلک هم له ځان سره دومره پورته کوي چې ګوندې د باندې غورځوي، او کله چې لمبې ښکته شي نو هغوی هم له ځان سره ښکته کوي. په دې تنور کې یو لوت سړی او ښځه هم وه. نو ما پوښتنه وکړه چې دوی څوک دي؟ هغه 2 کسانو په رښتو راته وویل چې دا زناکاران دي. د هلاکت بس دی بې مفسدین او بې حیاو لپاره. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی عذاب په خوب کې لیدلی دی چې په هغه تنور کې داسې سختې لمبې دي چې کله لمبې پورته کیږي دوی هم له ځان سره پورته کوي. 2 کسه لوڅ پراته دي. رسول الله ترې پوښتنه کوي دا څوک دي؟ هغه ملک ورته وایي دا پرښتې دي، راشئ د الله نه وویرېږئ، ګناه پرېږدئ. د دنیا محدود ژوند لپاره د خپل ابدي ژوند مه تباه کوئ. د خپلې ځواني ساتنه د الله رب العزت په دین سره وکړئ. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاداتو ته غوږ ونیسئ او په خپل ژوند کې هغه عملي وګرځوئ. داسې ځوانان هم شته چې کله هغوی حد د بلوغ او تکلیف ته رسیدلی دي د الله د اوامرو او د الله د احکامو په رڼا کې ژوند تیروي، منځونه کوي، جمع ته ځي، زکات ورکوي، فساد، منکرات او فجایعو ته مخه نه کوي. دا ځوانان به د آخرت په ورځ د الله رب العزت د رحمت د سوري لاندې ولاړ وي. او داسې ځوانان په دې ټولنه کې هم شته چې هغوی کله حد د بلوغ او حد د تکلیف ته رسیدلی ټول ژوند په فجایعو کې روان دی. نه الله پیژني، نه د الله رسول پیژني، نه قرآن پیژني، نه جماعت پیژني، نه مونځ پیژني، بلکې ټوله ورځ د ده ژوند په فساد کې تیریږي. کله موسیقي اوره، کله فاسد فلمونه او سریالونه ګوره، کله فساد، غلا او فجایعو ته مخه کوه. ځینې خو داسې ډمان پکې هم شته دی چې ژبه الله دې لپاره ورکړی چې قرآن و حدیث او د الله حق پې بیان کړي، کله سندرې پې وایه، خلک فحشا او منکراتو ته تشویقوه. داسې ځوانان به بیا په جهنم کې پراته وي. دوی لپاره د الله د رحمت سوری نشته، بلکې دوی به د الله په غضب او د الله په لعنت کې گرفتار وي. نو قدرمنو اوریدونکو، درنو ځوانانو، تاسې راشئ د صحابه و کرامو رضی الله عنهم د ځوانانو سیرت مطالعه کړئ چې هغو خپل ژوند څنګه تیر کړی، دین لپاره هغوی څومره زیار ویستلی، د دین لپاره څومره تکلیفونه تیر کړي دي. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له دین نه ځان، د خپل اولاد او د خپله کورنۍ ټوله قربان کړې. ته ځوان نن څه کوې؟ او درنو پلرونو او میندو ته زما توصیه او سپارښتنه دا ده اولادونو ته هم سمه لار ور وښیئ. د فساد او د منکراتو د فجایع نه بند کړئ. که ستاسو نه مني د کورونو نه یې وشړئ، ځکه په کومه کور کې چې یو بې نمازه وي هغه کور کې بلکل برکت نه وي، د ټول کور نه برکت پورته وي. هغه کور په فتنو په مصیبتونو کې اخته وي. نو داسې پلیتو ته لارښوونه وکړئ. الله دې په موږ رحم وکړي، الله دې موږ ته هدایت وکړي. راشئ، دا زموږ فرصت دی چې د الله پیغام او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغام واورو، د خپل ابدي ژوند پرې ښایسته کړو، هغه عملي کړو. بیا به زموږ او ستاسو افسوس موږ او تاسو ته کومه ګټه نه رسوي. الله دې ما ته، تاسو ته او د نړۍ ټولو ځوانانو مسلمانانو ته او خویندو ته هدایت وکړي په همدې هیله. قدرمنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. په دې خبره تل یم د بېننګو پوره وړی، په دې خبره تل یم د بېننګو پوره وړی، چې زړه مې خپلواکي او عظمتونه خوښوي، ضمیر مې حماسي انقلابونه خوښوي، چې زړه مې خپلواکي او عظمتونه خوښوي، ضمیر مې حماسي انقلابونه خوښوي، احساس مې په نړۍ کې غورځنګونه خوښوي، ضمیر مې حماسي انقلابونه خوښوي.
د بل چا به خوښیږي تورې زلفې امیلونه د بل چا به خوښیږي تورې زلفې امیلونه فطرت دا ما شملې او شخ بریتونه خوښوي ضمیر می حماسې انقلابونه خوښوي احساس می په نړۍ کې غورځنګونه خوښوي ضمیر می حماسې انقلابونه خوښوي هیڅ کلام قانی د غلامۍ په ژوندون نکړو هیڅ کلام قانی د غلامۍ په ژوندون نکړو وجدان می زولنې او زنځیرونه خوښوي ضمیر می حماسې انقلابونه خوښوي وجدان می زولنې او زنځیرونه خوښوي ضمیر می حماسې انقلابونه خوښوي ناګار شو د پالنګ او د خالونو لستایلو ناګار شو د پالنګ او د خالونو لستایلو قلم د حیدری د نن شعرونه خوښوي ضمیر می حماسې انقلابونه خوښوي قلم د حیدری د نن شعرونه خوښوي ضمیر می حماسې انقلابونه خوښوي احساس می په نړۍ کې غورځنګونه خوښوي ضمیر می حماسې انقلابونه خوښوي ضمیر می حماسې انقلابونه خوښوي او کفارو سره وه الله به د آخرت په ورځ د هغو په صف کې حشروي رسول الله صلی الله علیه وسلم عجیبه مثال بیانوي وایي د نیکانو مجلس داسې دی لکه چې عطار څخه ورځي که عطر ترې واخلي یا وانخلي هغه خوشبویي خو تا ته رسیږي او د بدانو او د مفسدینو مجلس داسې دی لکه د کورې والا سره چې ناست دی که څومره ځان ترې ساتي نو د هغه د اور بدڅرکي تا ته رارسیږي یا به د جامه تورهیي او یا به دې سوځي یبقى الرجل الصالح صالحا ما لم يخالطه فاسدا فاذا خالطه يكون فاسدا نیک انسان به تر هغه وخته پورې نیک وي چې بدانو او مفسدینو سره کینني چې کله د هغو سره کیناسته دا هم فاسد کیږي الله رب العزت دې په موږ رحم وکړي الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې د دین خدمت او د اسلام خدمت وکړو او د خپلې ځواني ساتنه د اسلام په مقدس دین باندې وکړو او ځواني په دین کې مصرف کړو د دې ځواني پوښتنه به الله رب العزت موږ نه په آخرت کې کوي نو راشئ درنو ځوانانو خویندو او ورونو کومه مسئولیت او موقف چې تاسو د اسلام په مقدس دین کې لرئ هغه ته متوجه شئ یو ځوان په اسلامي ټولنه کې باید څنګه ژوند وکړي د هغه اخلاق د هغه کردار د هغه اعمال د هغه جامه باید څنګه وي یوه ځوانه خور په اسلام کې یا په اسلامي ټولنه کې په اسلامي کورنۍ کې څنګه ژوند وکړي اخلاق اعمال کردار او جامه باید څنګه وي بیا به افسوسونه کوئ او دا افسوسونه به بیا تاسو ته کومه ګټه نه درسوي نور به واورو قدرمن اورېدونکو خو د یوې دمې نه باور می د چې خدای له غیرتمنو سره مل ده باور می د چې خدای له غیرتمنو سره مل ده زما غیرت خدای خو غیرتونه خوښوي ضمیر می حماسې انقلابونه خوښوي زما غیرت خدای خو غیرتونه خوښوي ضمیر می حماسې انقلابونه خوښوي احساس می په نړۍ کې غورځنګونه خوښوي ضمیر می حماسې انقلابونه خوښوي
قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکي هیلې ومنئ. نیک انسان او بد انسان هر یو چې وفات شي هغه ته به قبر زور ورکوي، خو نیکانو ته کم او مفسدینو ته به الله رب العزت په قبر کې داسې فشار ورکوي لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو طرف پښتۍ به په بل طرف کې ننوځي. حضرت سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه هغه جلیل القدر صحابي دی چې د هغه په شهادت سره د الله رب العزت عرش ولړزېده، د آسمان دروازې پر مخ پرانستل شوې او یا زره پرښتو ورته ښه رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل جنازه زر تر زره خښولو ته یوسئ، ځکه هغه مړی که نیک وي نو تاسې د نیکي په لور یې وړئ او که بد وي تاسې له خپلو اوږو څخه بد پیټی لرې کوئ. جنازه مه ځنډوئ. نیک انسان چې مري نو دا آوازونه کوي چې ما زر تر زره تر خپل قبر ورسوئ، ځکه قبر هغه لپاره لومړنی کور د جنت دی. او بد انسان چې وفات کیږي نو هغه نارې وهي، ځان ته هلاکت او افسوسونه کوي چې ما چیرته وړئ زه دې هلاک شم، ځکه هغه لپاره قبر لومړنی کور د جهنم نه دی. الله رب العزت دې په خپل فضل او رحم کرم سره موږ ته هدایت وکړي. دا د هغه چا حال دی چې په هر ډول ګناهونو او بدیو کې مشغول وي او خلک هم له شر څخه د بچ کېدو لپاره احترام کوي، د شر نه ویریږي، احترام یې کوي، خو په حقیقت کې ترې بیزاره وي. او دا د قیامت د علائمو نه یو علامه هم ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د خلکو احترام به له دې وجې نه کیږي چې د هغه د شر نه ویریږي، اگر که په زړه کې هغه سړی بد ګڼي، ظالم دی، فاسق دی. نو دا ظالم او فاسق چې مري هلته به حال څه وي. له همدې عمله کوم سړی چې خلک یې په خښولو کې تعدي کوي تر څو پورې د هغه د شر خلاص شي نو د داسې سړي به په قبر کې څه حال وي او د قیامت په ورځ به په کم حال باندې د الله په حضور کې راپورته کیږي او الله ته به ځواب وایي. علامه ابن حجر رحمه الله په فتح الباری کې لیکي په شرح د بخاري کې چې له دې حدیث نه معلومه شوه چې مسلمان باید له فاسقو او فاجرو خلکو سره ناسته پاسته ونه کړي، ځکه په کم ځای کې چې د الله رب العزت د آیتونو باندې کفر کیږي، د الله رب العزت آیتونو پورې مسخرې کیږي، الله موږ ته وایي فلا تقعدو معهم، دوی سره مه کینئ، د فساقو او فجارو سره ناسته ولاړه مه کوئ، د شر په مجلس کې د فسق په مجلس کې مه کینئ، ځکه که تاسو په هغه مجلس کې کینئ او هغوی د بدو کارونو نه منع نه کړئ انکم اذن مثلهم، په دې وخت کې به تاسو د دوی په شان یئ. او دا منافقین دي او الله رب العزت د منافقینو په حال کې څه وایي ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا، ټول الله په جهنم کې غورځوي. دنیا کې دی چې چا سره محبت وي، دنیا کې دی چې چا سره ناسته او ولاړه وي، په آخرت کې به د الله رب العزت د هغوی په صف کې حشروي. محمد رسول الله وایي المرء مع من احبه، که د چا اهل الله سره په دنیا کې مینه وه او مینه یې د الله لپاره وه، الله به یې د هغو په صف کې حشروي او د هغوی په شفاعت سره به الله رب العزت دا د خپل د عذاب نه ژغوري. او که چا اهل الله پریښي وه، ټول کار په دنیا کې نفاق او شقاق او بدبختی وه، ناست او پاسته منافقینو بیدینو علیه وسلم پخپله هم د مرګ سختی لیدلی، نو خدای خبر چې د ګناهګار انسان مرګ به څومره سخت وي. ابو لیث سمرقندی لیکي کله چې ګناهګار انسان وفات کیږي، منافق انسان وفات کیږي، حضرت اسرائیل علیه السلام چې د دې روح اخلي نو حضرت اسرائیل علیه السلام سره نورې ملکې هم شته، نو د دې روح ډیر په سختی سره را وباسي، لکه چې تاسو د ستنې په سوري کې یوه غټه جره راکاږئ، دا به څومره سخته وي. او چې کله نیک انسان وفات کیږي چې هغه ټول خپل ژوند د الله رب العزت د اوامرو او د احکامو په رڼا کې تیر کړی، اسرائیل علیه السلام روح اخلي، خو په ډیر آسانی سره سختی به وي، خو دومره نه چې په هغه ګناهګار انسان باندې ده. الله رب العزت په سورة انعام کې
په 93 آیت کې فرمایي ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسهم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. الله رب العزت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي کاش کې ته ظالمان په هغه حالت کې ووینې چې هغوی د زنکدن په سختیو کې غوټې وهونکي وي او پرښتې یا ملائکې په لاس غوځولو ورته ویونکي وي چې راوړئ وباسئ خپله سا. نن به تاسې ته د هغو خبرو په مجازات کې رسوا کوونکی عذاب درکول کیږي چې تاسې په الله پورې ناحقه تور تړه او د هغه د آیتونو په مقابل کې مو له سرغړونې او لویي کولو څخه کار اخیسته. نو ملائکې به ورته لاس اوږد کړي او ورته به ووایي چې خپل سا نن را وباسئ. الله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي ولو ترى اذ الظالمون فی غمرات الموت. کاش کې دې دا ظالمان لیدلی. ګناه انسان تباه کوي، ګناه د انسان نه غیرت لرې کوي، ګناه د انسان عزت ختموي، ګناه انسان په دنیا کې د الله رب العزت د مسلمانانو بندگانو تر مخه سپکوي، مروت ختمیږي. دا د دنیا حال دی. په آخرت کې به څه وي؟ د الله په حضور کې به څنګه درېږئ؟ فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره. چې هلته به د ذرې ذرې حساب کیږي. په دنیا کې به ګناه د خپل پلار او د مور د ورور او د خپلوانو د سترګو نه پټه وکړې خو د الله نه پټیږي. راشئ درنو ځوانانو، خویندو او ورونو، د خپلې ځواني ساتنه په دین سره وکړئ. ځان په دنیا کې هم په ګناه سره مه رسوا کوئ او په آخرت کې هم ځان رسوایي ته مه مخته کوئ. که سړی خپل ژوند د الله رب العزت په اطاعت کې تیر کړي، د مرګ پر مهال به یې بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین حمد الشاکرین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د خپلې ځواني ساتنه وکړئ. قدرمنو اوریدونکو، حقیقت دا دی چې د دنیا تر ټولو لوی مصیبت هم د آخرت د عذاب په وړاندې کوچنی دی. کم سړی چې په ګناهونو اخته او له حق نه غافل وي، هغه ته پکار ده چې په آخرت کې د خپلې رسوایي په اړه فکر وکړي. داسې نشي خدای مکړه چې له مسلماني سره سره موږ او تاسو دوزخ ته ولاړ شو. داسې سړی باید هغه منظر سترګو ته ودروي چې زړه به یې له ویرې ډک وي، سترګې به یې د آسمان په لور نیولې وي او د تندې له امله به یې ژبه د باندې راوتلې وي او په خپلو خولو کې به ډوب وي. نو درنو ځوانانو، خویندو او ورونو، راشئ په آخرت کې د خپلې رسوایي په اړه فکر وکړئ چې په ګناهونو کې اخته یاستئ، ګناوې پرېږدئ. هغه د آخرت تنده، د آخرت د ورځې سخت حالات د خپل سترګو کې ودروئ، ګناهونه پرېږدئ، د خپلې ځواني ساتنه په دین سره او د الله رب العزت د احکامو او د اوامرو په عملي کولو سره وکړئ. هغه سړی چې په ګناهونو کې اخته دی، په فساد کې اخته دی، داسې سړی باید د آخرت د ژوند په اړه فکر وکړي چې هلته به حال څه وي. ما الذي ضیعک، څه شي برباد کړي؟ ضیعک هواک حتی اتخذت دینک لهوا ولعبا. څه شي برباد کړي؟ خواهشاتو برباد کړي، تر دې چې خپل دین دې ټوکې ټکالې وباله، ایمان دې کمزوری شو، نیک اعمال کم او بدي دې زیاتې شوې او ته د خپلو شهوتونو په جال کې ونښتې او برباد شوې.
نه د خپلو شهوتونو په جال کې منښله ځان مه بربادوه د خپله ځواني مه بربادوه راشه د الله رب العزت پیغام واوره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشادات واوره چې یو ځوان په اسلامي ټولنه کې په اسلامي کورنۍ کې باید څنګه ژوند وکړي په خپلو ګناهونو باندې ځان په آخرت کې مه رسوا کوئ قدرمنو اوریدونکو کله چې انسان په ګناهونو کې ژوند تیروي نو د هغه مرګ هم سخت وي دا چې محمد رسول الله صلی الله علیه د جنت په لوري وي او د الله رب العزت ملاقات ته به روان وي خو کوم سړی چې په نفسي خواهشاتو کې اخته او له ګناه نه ډک ژوند تیروي نو د مرګ سفر به ډیر خطرناک وي ځکه داسې انسان خپل ژوند برباد کړی او په حرامو اخته شوی و کله چې داسې کس د قبر په لور وړل کیږي نو په افسوس سره به وایي چې ما چیرته وړئ په افسوس سره به دا نارې وهي چې ما چیرته وړئ خو هغه وخت به افسوس هیڅ ګټه نه ورکوي راشئ د دې افسوس نه ځان اوس په خپلو نیکو عملونو سره وساتئ له ګناه نه ځان وساتئ د خپلې ځواني ساتنه په دین سره وکړئ الله رب العزت دې موږ او تاسې له خپل عذاب نه وساتي حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل کله چې جنازه تیاره شي او خلک یې په خپلو اوږو پورته کړي نو که سړی نیک انسان وي په دنیا کې ژوند د الله رب العزت د اوامرو او د احکامو په رڼا کې تیر کړی وي د فساد د فتنې او د فجایعو د دروغو د منافقت نه ځان ساتلی وي د خپلې ځواني ساتنه یې په دین باندې کړې وي نو دا نیک انسان به وایي چې ما زر تر زره خپل قبر ته ورسوئ او که دا مړی ګنهګار انسان وي د خپل ژوند په فساد منکراتو فجایعو او بدبختیو کې تیر کړی وي بلکې د دنیا ژوند ته ژوند ویلوي آخرت ویر جنت هیر جهنم ویر د آخرت د حساب او د کتاب ورځې هیروي نو دا به بیا وایي چې زه دې هلاک شم ما چیرته وړئ ځکه هغه پوهیږي چې هلته زه تباه یم او د الله عذاب راته آماده دی او رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایی له انسان نه پرته به هر سا لرونکی دا آواز اوري او که انسان دا آواز اوریدلی نو بیهوشه به وی کله به هم په هوش کې نه وی راغلی همدارنګه د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل کله چې یو ګنهګار مړی پر کټ کیښودلی شي نو وایي چې زما پر حال افسوس دی ما چیرته وړئ نو راشئ د دې افسوسونو نه چې هلته تاسو ته ګټه هم نه درکوي ځان په دنیا کې وژغورئ د خپلې ځواني ساتنه وکړئ د الله رب العزت او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د لارښوونو په رڼا کې ژوند تیر کړئ د دنیا د څو ورځو ژوند لپاره د خپل ابدي ژوند مه تباه کوئ د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه روایت دی د بخاري حدیث دی په کتاب الجنایز کې ذکر کړی چې محمد